په کندوز ولایت کې پولیسو 15 تنه له شاوخوا 45 لیتره شرابو سره یو ځای نیولي دي. د دغه ولایت سیمهیز امنیتي مسؤل وایي دغه 15 تنه د یو کشفي راپور په اساس په پولیس افیس سیمه کې نیول شوي دي. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ ځیراک او بیداره پولیسو چې د پولیس افیس په منطقه کې یو ساحه کش کړې وه د څلورمې اوزې مجاهدینو، نو هلته په دې وتوانېدل چې دوی دا تلاشي وکوله د 45 لیترو شرابو له 15 کسانو سره بالفعله ونیول سو او وروسته د ابتدایي تحقیقاتو نه وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. د کندوز په مرکز کې د شرابو په تور دا کسان داسې مهال نیول کیږي چې په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا په دې برخه کې خورا اغیزمن ګامونه پورته شوي چې له مخې د نشه یي توکو پیرپلور او کاروبار صفر ته راټیټه شوې ده.